سلامونه ګرانو کتونکو، زه یم امین خان او تاسو ګورئ زموږ افیشل فیسبوک پیج او یوټیوب چینل. د ایران، اسرائیل، امریکا ترمنځ د روان جنگ په حوالې سره تازه ترین خبرونه او ریپورټس معلومات ستاسو په وړاندې پیش کوو. مهرباني وکړئ زموږ سره پاتې شئ او دا ویډیو ریپورټ تر پای پورې خامخا وګورئ. دې وخت کې وړومبی خبر خو دا دی چې چونکې دا خبر 2 ورځې مخکې خبر دی، زوړ خبر دی، خو زه غواړم چې ستاسو سره د دې خبر په حوالې سره اپډیټس شریک کړم. په ایران کې یو ښار دی اصفهان. دا ویل کېږي چې په دغه ښار کې دننه د ایران پوځي او دفاعي جنگي سازو سامان حوالې سره که موږ خبره وکړو نو د ایران د اسلحې لوی ډیپوان یا پوځي تنصیبات په دغه ځای کې موجود وو. امریکا او اسرائیل په ګډه باندې په دغه ځای باندې حمله وکړه او ډیر زیات درانه بریدونه یې په دغه ځای ترسره کړي دي. دا ویل کېږي چې ډیر زیات نقصان او زیان ایران ته اوښتلی دی. کله چې امریکا او اسرائیل په دغه ځای برید وکړو، حمله یې وکړه، نو د هغې سره نور هم بېلابېلې چاودنې او دماکې دا ویل کېږي چې په دغه ښار کې شوي دي او ډېر زیات نقصان شوی دی. چونکې د اسلحو او د وسلو په ډیپوانو باندې چې کله بمباري وشي، حمله وشي، نو هلته کې ډېر زیات خطرناک کریټیکل څیزونه پراته وي، خطرناک جنګي سازو سامان پروت وي او هغه هم بیا مزید وډزېږي نو نوې دماکې وشي. بل په سکرین تاسو کتلی شئ چې دا د هغه ځای د دماکو مختلف فوټیجز او کلیپس او ویجولز دي. تاسو د دې نه په خپله اندازه لګولی شئ چې دغه حملو یا دغه بریدونو څومره زیات نقصان کړی دی. بل خوا دا خبر مخې ته راغلی دی چې تر اوسه پورې دا یوه میاشت جنګ وشو. په دې کې تاسو ته معلومه ده چې د ایران لوی لیډرشپ، لوی با اثر شخصیات اسرائیل او امریکا ووژل، په نښه کړي دي، هغه یې وویشتل. ایران اوس دا دعوه کړې ده چې د دنیا کومې ټاپ د ټیکنالوژي لوی کمپنۍ دي لکه مایکروسافټ، ګوګل، اپلز، انټل، میټا، ټیسلا، بوینګ او داسې خواوشا 18 د ټیکنالوژي لوی چې کومې د نړۍ با اثره کمپنۍ دي. ایران دا وایي چې دغه کمپنو په دې تیرو هوایي بریدونو کې، په دې حملو کې د دې چې کوم کارپوهان دي، کوم ټیکنیشنز دي، کوم ټیکنیکل ایکسپرټ دي، نو هغې امریکا او اسرائیل ته د ایران د پوځ په حوالې سره، د ایران دغه ټاپ لیډرشپ په حوالې سره، د هغې د لوکیشن په حوالې سره ایگزیټ انفارمیشن او داسې ویجولز چې کوم دي یا داسې ډیټا چې کومه ده دا یې پرووایډ کړې ده. یو قسم هغې ته ټکنیکي مرسته او تعاون ورکړی دی د ایران دغه پوځي اعلی چارواکو، کمانډرانو د وژلو په موقع باندې. نو ایران دا وایي چې دا د امریکا کمپنۍ دي او په نیکسټ ټایم کې په میډل ایسټرن کنټریز کې، په منځني ختیځ کې چې د دې کوم لوی هیډ کوارټرز دي، کوم لوی دفترونه دي، ایران به په دې باندې راتلونکي کې حملې کوي، بریدونه به کوي او دا به په نښه کوي. ایران دا هم وایي چې د ایران ټاپ لیډرشپ تر دې دمه پورې ډېر زیات لیډرز، های لیول با اثر شخصیات اسرائیل او امریکا له منځه یوړل، هغه یې ټارګټ کړل. ایران دا وایي چې که په دې باندې نورې حملې د ایران په ټاپ لیډرشپ وشي نو امریکا دغه کمپنۍ به خامخا د هغې هیډ کوارټرز چې کوم دي دا به ایران په نښه کوي. ورسره ایران دا هم ویلي دي، د ایران اعلی چارواکو دا بیان جاری کړی دی چې د دغه کمپنیانو خواته نور کم کاروباري مرکزونه دي، په هغې کم خاص خلک ناست دي یا مزدوران دي یا نور خلک دي، نو هغې دي په وخت باندې د ځان حفاظت چې دی نو دا دې لازمي وکړي، د دغه ځای نه دې وځي، ځکه چې راتلونکي ټایم کې زمونږ حملې او زمونږ له طرفه په دې باندې درانه بریدونه او ګزارونه کېدلی شي. بل خوا را به شو د امریکا د صدر ډونالډ ټرمپ طرف ته چې دې وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا په خپلو بیانونو کې تیزي او سختي راوستې ده. د امریکا صدر ټرمپ دعوا کړې ده چې د ایران سره کوم جنگ زمونږ روان دی او تر اوسه پورې مونږ کوم حملې، کوم بریدونه وکړه، نو په هغه دا دعوا کړې ده، دا وایي چې د ایران پوځي صلاحیت او قوت مونږ تباه کړی دی او راتلونکي 2 یا 3 هفتې چې کومې دي نو دې کې به دا جنگ خپل اختتام ته، خپل آخري مرحلې ته ورسیږي. ورسره هغه وړاندې زیاته کړې ده چې په نیکسټ ټایم کې په راتلونکو 2-3 هفتو کې به امریکا په ایران باندې د دې نه زیاتې خطرناکې او سخترینې حملې او بریدونه ترسره کوي او د ایران به مونږ داسې حال کوو. صدر ټرمپ وایي چې د ایران به مونږ داسې حال جوړوو چې دا به واپس سټون ایج ته مونږ رسوو، یعنی پخوا چې کوم د کاڼو دورو چې په هغه وخت کې انسان د سیولایزیشن نه، د تهذیب نه، د تمدن نه ډېر وروسته او ډېر لرې پاتې و،
ټرمپ وایي چې ایران به موږ یو ځل بیا هغې دور ته رسوو دا د دې مستحق هم دي. نو ډېر سختترین بیان صدر ټرمپ ورکړی دی. اوس ګورو چې آیا وړاندې په حقیقت کې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ دغه خپل بیانات چې کوم دي، دغه وارنینګ یا دغه دړکې چې دي، دا رښتیا کوي یا هسې د ایران د پریشرایز کولو دپاره دا بیان هغه ورکړی دی. خو داسې ښکاري چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ په ایران یو ځل بیا د تیزو حملو د ترسره کولو اراده لري.